تبکي یوازې همدومره وړه ستونزه لري، خو زموږ ټولنه او زموږ خلک دا ډېره لویه نیمګړتیا ګڼي. کومه ستونزه چې تبکي لري هغه موږ ته ښکاري، مګر تبکي چې کومې ښېګڼې لري که نه، په هغې باندې هېڅوک نه پوهېږي. ستونزه دلته نشته، ستونزه دلته نشته. اخو په همدغو دواړو باندې نړۍ بریالۍ کېږي. بخښنه غواړم ښاغلیه. موټروانه، موټر ودروه. مګر څه خبرې ده ښاغلیه؟ کور ته به وروسته لاړ شو. زه ډېر وږی شوی یم که نه، یو څه به وخورو. هلته تبکي که غواړې چې سلګۍ دې بندې شي نو یو څه وخوره. تبکي پتا څه شي؟ تبکي ته ولې ژاړې؟ تبکي ته ښه یې؟ تبکي یو څه خو ووایه که نه، څه شي؟ ښاغلیه تاسو ډېر مهربانه یې. له کورنۍ نه مې وروسته یو تاسو یې چې ښاغلیه زه هر چا سره چې مخامخ شوي یم ټولو راباندې ملنډې وهلي، دا چې ژبه مې نښلي. تاسو ما سره خواخوږی کوئ. تبکي دا ته اجازه راکئ ښاغلیه. ما تر اوسه پورې ستاسو په وړاندې څه نه دي ویلي ښاغلیه. تاسو له ټولو نه بېل یې ښاغلیه. تاسو تر ننه پورې کله ما ته دا احساس نه دی راکړی چې زه کومه ستونزه لرم. ستاسو په سترګو کې مې هېڅکله داسې نه دي لیدلي چې زه بندې خبرې کوم، چې زه د نورو په شان نه یم ښاغلیه. لومړي ځل لپاره تاسو د ټولو په وړاندې ماته نن ما داسې احساس وکړ چې زه یوازې نه یم، بلکې نن مې داسې احساس وکړ چې زه د خپلې نیمګړتیا پرته بل څه هم لرم. تبکي ما ته وګوره.
تبکي ماته وګوره کنه تبکي ته له خپلې ستونزې پرته نه ته خپلې ستونزې سره ډېره ځانګړې یې نورماله خلک خو نه پوهېږي چې څنګه ستونزو سره وجنګېږي بریالیتوب خو ډېر لرې دی ته زموږ د ټولو په شان یې خو بیا هم ته ډېره ځانګړې یې تبکي البته چې په ژوند کې به د ډول ډول خلکو سره مخامخ کېږي مګر یوه خبره تل په یاد ولره ته چې هر څنګه یې ځان کله مه بدلوه رښتیا یوه خبره وکړم ته ماته یوازې خندا سره ښایسته ښکارې ها کټ مټ زما د اسماعیلي په څېر رښتیا یوې خبرې ته دې پام شوی دی کله چې ته په زوره زوره ژاړې نو سلګۍ دې بندېږي بخښنه غواړم ښاغلی یو ځل بیا هم خپل سر وجنګوو ولې مور مې وایي چې یو ځل سر جنګولو سره مو سپی خوري نو ښاغلی یو ځل بیا یو خبره درته وکړم که ما سره مسکا کول ښایسته ښکاري نو تا سره په کړس خندا ډېره ښایسته ښکاري وخانده لږ نوره مېرمنې د تبکي دا مرکه د دوشنبې په ورځ خپرېږي مونږ کومه بله لاره لرو کله چې دروفایل دا خپرونه خپرېږي نو د دوشنبې په ورځ خپرېږي لاړ شه ویډیو چمتو که سمه ده مېرمنې مېرمنې دا خو عجیبه ده 4 ورځې نه کېږي چې دا جلۍ راغله او هم دا چې راغله تاسو ته یې دومره سپکاوی وکړه زه دا جلۍ تر ډېرې مودې خوشحاله نه پرېږدم همدا چې موقع ترلاسه کړم داسې حالت ته به یې ورسوم
چې دروف هم د هغې پلوي ونه کړي. مېرمنې ښاغلی دروف خو یې سر له اوسه پلوي کوي او مېرمنې تاسو پوهېږئ په دې ورځ کې خو تبکیري ښاغلي دروف کور ته ورځي. زه د دروف د کور په اړه اندېښنه نه لرم ځکه چې د دروف په کور کې له مخکې نه داسې کس شته چې له کوره یې د باندې وباسي. د دروف مور. د ښاغلي مور؟ هو په هغه کور کې یوازې هماغه ده. څوک چې د هر بندېدونکي شي نه کرکه لري، که هغه درېدلی ساعت وي، ټلیفون وي او که سیډي وي او که د دې جلۍ ژبه ورته داسې بنده شي که نه یوه شېبه به یې مو نشي زغملی. مېرمنې دا تبکي خو څو ځله تللې ده، نو آیا د ښاغلي دروف مور تر اوسه نه ده پوهېدلې چې د هغې ژبه بندېږي؟ تبکي به د هغوی په مخ کې خبرې نه وي کړي، که نه نو کله امکان لري چې هغوی پوه نه شي. ته یې بیا وګوره، همدا چې د تبکي ژبه د دروف د مور په مخ کې بنده شوه، هماغه ورځ به تبکي نه د دروف په کور کې پاتې کېږي، نه به په دې دفتر کې او نه به په دې ښار کې. بس صبر وکړه او ویې ګوره. اوه نن خو ته ډېر تازه او خوشحاله ښکارې. داسې ښکاري چې کوم څوک در باندې پام کوي. او اوس ته همداسې تل همداسې خوشحاله اوسه. او زه هم تبکي لوری، نن چې ښاغلي دروف کوم څه وکړل د هغه له کبله زما په زړه کې د هغه عزت نورم ډېر شو. رښتیا وایې په دې زمانه کې څوک د نور لپاره درې ستا ښاغلی دروف خو په رښتیني ژوند کې غوره سړی دی. څه خبره ده؟ تاسو ولې ماته داسې ګورئ؟ خورې دا وګوره تا برید ایستلي. یو سلفي واخلو. اوهو انځور دې ولې واخیسته؟ نه درکوم خورې، نه درکوم. واخله کنه خورې دا ښایسته انځور دی. څومره موده وروسته تبکي داسې خوشحاله وینم. رښتیا مور یوه خبره وکړه، ما د راتلو په مهال د نیمې کور مخې ته یو نوی موټر ولیده. هغوی نوی موټر اخیستی دی. لوری هغه نیمې جان خپل زوم ته موټر په ډالۍ کې ورکړه. ډالۍ؟ مګر پلاره ډالۍ خو یو ډول جیز وي که نه؟ که چیرې هغوی هم د دې واکر او د هغه کورنۍ په شان وي بیا؟ خورې ډالۍ خو د مینې لخوا ورکول کېږي او جیز خو په مجبورۍ کې، نو دواړو کې توپیر شته که نه؟ زویه بس دی لاړ شه. بلې هو سینا جانا، زه په دې ورځو کې په آګرا کې نه یم، زه لویدا کې یم. هو ادتې واوره تا خو د نیمې ترور زوم لیدلی دی، هغوی څنګه خلک دي؟ ډېر ښه خلک دي خورې، هغوی پرېږده. اوس د ځان په اړه ووایه، د ښاغلي دروف په اړه خو یو څه ووایه. د هغه په اړه زه څه ووایم خورې؟ خورې دا ووایه چې ته د هغه لپاره څه احساس لري. مطلب دا دی چې هغه تا ته څنګه ښکاري؟ څنګه ښکاري څه معنا لري؟ ښه دی، خوښېږي مې که نه؟ د ټولو خوښېږي. د ټولو او ستا تر منځ خو توپیر شته که نه خورې؟ هغه خو د ټولو لپاره داسې نه کوي څومره چې ستا لپاره کوي. ادتې ستا په ذهن کې څه ګرځي؟ ستا په زړه کې څه ګرځي هغه ووایه.
رښتیا دا ووایه هغه د لومړي ځل لپاره کله دا احساس وکړو چې ته له ټول نه ځانګړې یې ادیتي دا ته څه وایي هر څه چې اسم نه خوري داسې ښکاري چې کومه خبره شته ادیتي بس کا کنه کنه نو څه خوري کنه نو زه تا سره خبرې نه کوم سمه ده زه اومې منله چې ستا لخوا داسې کومه خبره نشته خو دا خبره په ډاډ سره درته وایم چې د هغه لپاره ته ډېره ځانګړې یې خبرې دې خلاصې شوې او اوس نو زه بیده کېږم اوهو خورې خبره مې واوره ښه یوه خبره راته وکړه که چیرې ښاغلی دروف در باندې په رښتیا مین شي بیا هغه وخت څه کوي ښاغلی یو ځل بیا سر وجنګوو او په یو ځل سر چې جنګولو سره مو سپی خوري او زه هغه ته ډېر درناوی لرم او بس کوم بل څه نشته دا په ما څه کېږي دا تبکي ولې هر ځل را یادېږي دا څه روان دي شکر چې زموږ کار وشو کټمټ د سرو زرو په شان ګوتمۍ جوړه کړې ده مانجو هغوی په موږ باندې لکونه روپۍ مصرفوي او ته غواړې چې د هغوی لور ته نقلي ګوتمۍ واخلې ها ګوره که هغوی خبر شي نو موږ ټول به بې عزته شو مانجو ته ولې نه پوهېږې اوهو څوک پوهېږي چې دا ګوتمۍ اصلي ده او که نقلي دوکاندار خو ویل چې که اوبه ورباندې توی شي نو د ده رنګ به لاړ په شي دې باندې به اوبه څوک توی کړي موږ به داسې یو کار وکړو چې په یوه پلمه بلې نیمینه دا ګوتمۍ بېرته واخلو سمه ده او ته بس خپله خوله وتړه راځه چې ځو اهله زر کوه د پښې ټاپ مو بیخي ښه شوی باز 2-3 ورځې نور هم باید آرام وکړي ډاکټر صاحب 2-3 ورځې همدا چې پټۍ مو خلاصه کړم په پښې باندې مو باید ډېر فشار رانه شي درمل مو په وخت سره وخورئ او که ماته اړتیا درلوده نو بیا زنګ راته ووایه ښه سمه ده زه ځم د خدای په امان ډېره د مننه خدای په امان آخر د 2 ورځو خبره ده دروفه او ته خو حسین هم له کور نه کار کوې که نه نو بیا ولې اندېښنه کوې زویه بلې سهار په خیر سهار په خیر تبکي مخکې له دې چې دفتر ته لاړه شئ یو ځل کور ته راتلی شئ ستاسو کور ته هو هغه ما غوښتل دې بې پروژې په اړه در سره خبرې وکړم او ځینې دوسیې دي چې باید درې کړم سمه ده ښاغلیه درځم سمه ده راځه زه درته په تمه یم سمه ده ښاغلیه د خدای په امان درمل دې وخوره سمه ده مورې تر پرونه پورې ما یوه پلمه لټوله چې تبکي کور ته راولم نن دې په خپله راوغوښتله یعنې چې د دروف هم تبکي خوښېږي